لبيك اللهم لبيك لبيك لا ضرورت د یوې جامې د اغوستلو وي دوه جامې واغوندي. 201 پوښتنه: که د احرام والا ضرورت د یوې جامې د اغوستلو وي او دی دوه جامې واغوندي، لکه د یوه قمیص ضرورت وي دی دوه واغوندي، یا قمیص او صدرۍ یا قمیص او چپنه دواړه واغوندي، یا د خولۍ پر ځای خولۍ او لنګوټه دواړه استعمال کړي، څه حکم لري؟ ځواب: د احرام والا چې ضرورت د یوې جامې د اغوستلو وي دی دوه جامې واغوندي. نو که دغه دوه جامې هغه د ضرورت پر ځای وي، لکه د یوه قمیص پر ځای دوه قمیصه یا قمیص او صدرۍ واغوندي، نو یوه کفاره ده. او که دغه دوهمه جامه د ضرورت د ځای څخه ما سوا بل ځای وي، لکه د قمیص ضرورت وي دی خولۍ ورسره پر سر کړي، نو بیا دوې کفارې لازمي دي. یوه جزا د ضرورت د جامې د استعمال په وجه لازمه ده چې هغه دا ده: که پوره ورځ یې واغوندي د ده اختیار دی. 3 روژې نیسي، که شپږو مسکینانو هر یوه ته نیمه کاسه یعنې پاو کم 2 کیلو غنم صدقه ورکوي، که دم حلالوي، او که یې تر ورځ کم واغوندي بیا د ده اختیار دی، که نیمه کاسه غنم یوه مسکین ته ورکوي او که یوه روژه نیسي. او بله جزا د دوهمې جامې د اغوستلو په وجه لازمه ده چې هغه دا ده: که جامه پوره ورځ واغوندي دم لازم دی، او که تر ورځ کمه یې واغوندي بیا نیمه کاسه یعنې پاو کم 2 کیلو د غنمو صدقه لازمه ده. اللهم لبيك